رسول الله وایي چې د شرابیانو سره مه کینئ، د ناروغي پوښتنه یې مه کوئ چې کله ناروغه شي، جنازې ته یې مه ورځئ. د قیامت په ورځ به د حساب میدان ته په دې ډول راشي چې مخ به تور وي، ژبه به تر سینې پورې زړیږي او لاړې به بهیږي. د شرابي ژبه به په سینې پرته وي او لاړې به بهیږي، او څوک چې ویني پیژني چې دا شرابي دی چې دی په دنیا کې شراب کوي دي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا په سینه کې چې د قرآن کریم یو آیت وي او دی شراب وسکي، د چا په سینه کې چې یو آیت د قرآن کریم وي او هغه شراب وسکي، د قیامت په ورځ به د قرآن کریم د دې آیت هر حرف الله رب العزت ته په ډېر ډول دا راولي چې د تندي د ویښتانو څخه به یې نیولی وي او جګړه به ورسره کوي. د قیامت په ورځ چې د چا قرآن کریم سره جګړه وي هغه لپاره د ویل سخت عذاب دی، یعنی هغه لپاره د جهنم عذاب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې شراب وسکي او د هغه په زړه کې یو آیت د قرآن کریم وي، د قیامت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې د دې آیت هر یو حرف دا انسان د تندي نه نیولی او د الله حضور ته به راکاږي او قرآن به دې سره جګړه کوي. چا سره چې قرآن جګړه وکړي د هغه حال به څه وي؟ د هغه ځای جهنم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي هغه قوم چې په دنیا کې د نشې لپاره سره راغونډیږي، یا شراب څکي، یا تریاک و هیروین و پوډر وهي، یا چرس وهي، الله رب العزت به هغوی په جهنم کې سره راغونډ کړي. خو په دنیا کې د نشو لپاره راټول شوي دي، خو دوی به الله رب العزت په جهنم کې سره راغونډ کړي. یو به په بل باندې ملامتي کوي او یو به بل د ملامتي هم مني چې ای فلانکیه الله رب العزت دې تا تباه کړي، تا زه دلته راوستلم. هر یو به په بل باندې پړه اچوي. نه ځوانانو ورونو، د دنیا ژوند ډیر محدود دی، ډیر لنډ دی. دا فاسد اعمال، دا فاسد اخلاق، که هغه چرس دی، که هغه تریاک دی، که هغه پوډر دی یا شراب دی، د الله نه ویرېږئ پرېږدئ. د الله نه ویرېږئ، دا پرېږدئ. الله ته به یو ورځ ورځئ. نن که په دنیا کې د نشو لپاره راټولېږئ، رسول الله وایي چې په آخرت کې به الله دا نشیان ټول په دوزخ کې سره راغونډ او یو ځای کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي څوک چې په دنیا کې زهر څکي، ډېر داسې ورونه او خویندې دي چې هغوی ځان په زهرو باندې وجني، په آخرت کې به الله رب العزت د تورو مارانو زهر په دیو باندې وڅکي. کله چې هغه زهر دوی خولې ته پورته کوي، د څکلو څخه به مخکې د زهرو د تیزوالي له وجې نه د دوی د مخ غوښې به په هغه لوښي او کاسه کې راتویې شي، او کله چې وڅکي د بدن غوښې او پوستکي به یې ترې تویې شي. دوزخیانو ته به په دې ډول باندې هم لا تکلیف رسول کیږي. د شرابو جوړونکی، د شرابو وړونکی، چاته یې چې وړی او د دې پیسو خوړونکی او تجارت کوونکی دا ټول په ګناه کې سره شریک دي. دوی به دا نه چې زه یې خرڅوم خو څه کمی نه د الله د عذاب نه به خلاص یم، نه اصلي لامل یې